د یوریک اسید زیاتېدنه پښتورګي خرابوي او د زړه حملې خطر زیاتوي. ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، بیا په بیل بټن باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ. په بدن کې د یوریک اسید په زیاتېدو سره نه یوازې د بندونو درد پیدا کیږي، ورسره د پښتورګو د ناکاره کېدو خطر څو برابره زیاتوي. هایپر یوریسیمیا یا په بدن کې د یوریک اسید زیاتېدل د میټابولیک سنډروم یوه برخه ده چې له امله یې د زړه او فلج حمله څو برابره زیاتېږي. بدن کې د کیمیاوي توکو په کنټرولولو سره د فلج، زړه او پښتورګو د ناکاره کېدو څخه مخنیوی کیدای شي. دا خبره اوس پخوانۍ شوې ده چې د یوریک اسید په زیاتېدو سره یوازې د بندونو درد پیدا کیږي، بلکې نوې څېړنې ښایي چې د یوریک اسید په زیاتېدو سره نه یوازې پښتورګي ناکاره کیږي، بلکې د فلج او زړه خطر هم ورسره زیاتېږي. ټول هغه مریضان چې ډاکټر ته د بندونو درد شکایت کوي، نو د یوریک اسید د کتلو سره د پښتورګو معاینات هم حتما وکړي، ځکه دا کیمیاوي ماده ده په پښتورګو کې د ډبرو په پیدا کېدو سره پښتورګي له کار او فعالیته هم غورځوي. 40 سلنه یوریک اسید موږ د صحتمنده غذا او میوې په واسطه راکمولی شو، او که 10 سلنه 80 ته ورسیږي نو د درملو په واسطه هم راکموو. یاده دې وي چې بدن کې د یوریک اسید د اندازې زیاتېدل د سرې غوښې خوړلو، ځینې دالونو، لوبیا او شرابو څخه وي. خوښه شوې وي لایک یې کړئ، که کومه پوښتنه لرئ کمنټ یې کړئ، او دا ویډیو د نورو